السلام علیکم، زه فواد باچا. نن به زموږ سره بله لای. ما ته پته ده چې بایناو تاسو وایي یاره بس دی اورېدې لاګانو نه قرار کېنئ، خو دا ډېرې زیاتې لازمي دي او دا لاګانې چې کمې دي د دې په ترو باندې دا ټول بزنسونه او ارګنایزیشن چې دي دا چلیږي او موږ ته چې کمې پیسې میلاویږي که هغه د بینک نه دي او که هغه موږ جاب کوو او امپلویر موږ له پیسې راکوي، دا ټول د دې لاګانو په حساب باندې مطلب دا چلیږي. ها نو زمونږ نن ټاپک چې کوم دی هغه فزما باندې دی. فزما د ټولو نه مخکې خو چې دا شروع کومه ما ته ډیرو ملګرو کمپلین کړی دی چې اواز صحیح نه راځي. ول موږ نن د هغې سلوشن راوخو. ستاسو موبایل ته یا کور لګېدلی یا انډروید سلفوني د هغې سپیکرې ډېرې ضعیح نه دي، پوه شوې؟ نو کوشش وکړئ چې هیډفون ولګوئ. هیډفون په ترو باندې به تاسو ته د دې اواز بیا صحیح راځي، او یا په آیفون باندې یا په داسې بل څه شي کمپیوټر باندې یا بلوټوث ورسره کنیکټ کړئ، هغه ووبر چې ورته وایي بل سپیکر باندې ولګوئ، ځکه چې دا د دې میکسیمم دی. ما یو دوه درې نورې هیډفونې او سپیکرې او پروګرامونه انټرنلی استعمال کړو، څه مسله پکې نشتی او ډېر ځینې کې مو کتل، خو زما سره یو ټیسټ موبایل دی انډروید، ما په هغې بیا چک وکړو نو واقعي چې د هغې اواز صحیح نه دی. په هغې خو زه نور هم څه نشم کتلی ځکه چې اواز یې ډېر زیات کمزوری دی. anyway that's enough. فزما فزما دا لا چې کومه ده دا یو فدرل د یو اس فدرل لا ده، دا په 2002 کې افیکټیو شوې وه، خو د دې دوباره امندمنت چې شوی دی په 2014 کې فدرل انفارمیشن سکیورټي مینجمنت اکټ. د دې دا نوم چې سړي تاسو واورئ که نه، په دې نوم باندې تاسو بیا پوهیږئ چې یاره دا د دې مین مقصد به څه وي، پوه شوې؟ نو فزما پاس شوې وه په 2002 کې، او دا چې دا د هر هغه فدرل ایجنسیانې چې هغه فدرل ایجنسیانې دي هغه ټولې مطلب دا دی چې هغو لپاره منډیټوري ده چې هغو سکیورټي کنټرول چې کوم دي هغه استعمال کړي او میک شور چې د هغې کنټرول او کانفیډنشیالټي په کوم ډیټا چې پرته ده د هغې ډیټا کانفیډنشیالټي انټیګریټي او اویلیبیلیټي چې کومه ده هغه مطلب دا دی چې موجودي او په کم سیستم کې چې هغه سیستم بیا موجوده وي. دا لای په دې باندې راوښکې وه. تاسو ورېږه دا پټو د پټو باندې زور کوم عادي نه مخکې بیا لور ځم. دا خیر مالو کوټې ایکسپلینیشن بر وکړو. دا نیشنل انسټیټیوټ اف سټینډرډ ان ټیکنالوژي نیست چې ورته کوم وایي دا ډېر یو لازمي غونډه کې ایجنسي ده، فدرل ایجنسي ده، خو دې ډاکومنټس راغلي ده فدرل امریکا ګورنمنټ چې دی پیسې ورکوي او په دې کې ډېر شی پروفیشنل چې کوم دي سی ایس ایس پیز او کم های لیول پروفیشنل نالجبل خلک چې کوم دی په دې کې ناست او هغه ډاکومنټس لیکي موستلی فدرل ایجنسیانو نه، او بیا د هغې نه موږ بیا پیدا الو په پرایویټ ارګنایزیشن کې، د هغې نه موږ فریم ورکس رالو او موږ خپل ارګنایزیشن ته چې دی هغه ټیلر کوو او استعمالوي پې. نو مطلب دا دی چې په دې به نور هم موږ وروسته ګپ ولګو، په دې کې نور یو ډاکومنټس دي هغه راځي، خو د دې مین مقصد د دې لا دا و چې داسې یو قسم سیستم راشي چې په هغې په ترو باندې ان اتورایز کس چې کوم دی هغه کله که مطلب دا دی چې د یو اس غټ ډاکومنټس چې کوم دي مطلب دا دی ډېر سنسټیو ډاکومنټس دي چې هغې ته اکسس ونه شي، د هغې په ترو باندې بیا موږ استعمالو منډیټوري اکسس کنټرول، پوه شوې؟ چې منډیټوري دا ملیټري ترو ملیټري لیول ګریډ لیول او ګریډ چې ورته وایي په هغې کې استعمالیږي، او بیا په هغې کې بل زموږ سره راځي کلاسیفیکیشن لیولې دي، ټاپ سیکرټ دی، سیکرټ دی او بیا کانفیډنشل دی. نو دغه ټول چې دي دا په دې لا کې مطلب دا دی چې پیش کېږي، دا هغه خو خیر جدا منډیټوري اکسس جدا یو ماډل دی هغه به فالو کوي، او د کم
ټاپ سیکرټس لیولې چې کوم دي هغه جدا یو ماډل دی چې هغه موږ فالو کوو خو دا فیزما لا چې کوم دا دای انفورس کوي فدرل ایجنسیانې او دا فدرل ایجنسیان چې دی یو قسم فریم ورک راغی چې ان اتورایز کس چې دی هغه مطلب دا دی چې ډیټا کې یا ماډیفیکیشن ونه کی یا د هغې انټیګریټي ختمه نه کی یا یې مطلب دا دی چې ډیسټروي کی ځکه په پوخا ما وسمو په امریکا کې ډېر سټیزن دي لکه هغه د بل ملک نه راشي او په دې ملک کې ریزیډنس شي هغه پاسپورټ هم والي او بیا په ګورنمنت کې جاب هم شروع کی نو کله نا کله دي سي چې هغه بیا واپس خپل ملک ته لاړ شي او څه چې زده کړي هغه ټول انفارمیشن چې هغه لیک کی او وی باسي نو ته دې په ترو باندې مطلب دا دی چې دې کوشش دا کوي چې هر یو کس په ګورنمنت ایجنسیانو خو ډېر شي خلک نو دوی دا کوشش کوي چې هر یو کس کمپیوټر ته لاګین کیږي د هغه د آی ډي سره نو هغه په جدا جدا اکسس به جدا جدا راځي هغه ته منډیټوري اکسس کنټرول وای هغه بیا ان شاء الله فیوچر کې هم په هغه باس وکړو نو دا فیزما چې دا د دې ریکوایرمنت دا دی چې ښه باقاعده فدرل ایجنسیانې چې دي دا په هر کال کې د انوینټوري انفارمیشن سکیورټي چې کوم ده هغه به ګوري او انفارمیشن سیستم چې کوم دی هغه به د هغې به باقاعده انوینټوري کوي ګوري به چې دا مطلب دا دی دا کوم ډیوایس چې دی دا په انوینټوري لیست کې شته او که داسې یو بیجانه غونډه کې ډیوایس راغلی دی بیا به د هغې نه بعد دا فوکس هم کوي چې هر انفارمیشن چې دی هغه کیټګورایز شي او د هغې د ریسک په لیول باندې تاسو چې ما اوس ویل لکه منډیټري اکسس کنټرول او بیا د هغې نه بعد زموږ سره راځي یو قسم فریم ورک دی هغې ته ویل کېږي ریسک مینجمنټ فریم ورک نیسټ 837 دی دا یو ډیر زبردست فریم ورک دی چې په دې کې 7 سټیپس دي ان شاء الله هغه به په فیوچر په دې باس وکړو ځکه چې هغه ډیر زیات لازمي دی کنټرول سکیورټي کنټرول په هغې کې دي سلیکټینګ کنټرول دی سکیورټي کنټرول دی هغه ریسک اسسمنټس دي د سیستم چې دا سیستم چې دا کم د های لیول سیستم دی او مطلب اسی عام دی کنه یو سیستم چې هغه سی با خلک یوټیوب ګوري او بل دی چې باغې کې ډیر هایلی سنسټیو انفارمیشن پراته دی د میلیټری بلو پرینټس هغه به کې یو د قسم نیوکلیر انفارمیشن به کې پراته دي یا د میلیټری د یو سنسټیو انفارمیشن دي چې هغه ګریپ ډیمیج کنټری ته راځي نو هغه انفارمیشن په کوم طریقه باندې سیو کیږي سکیور کیږي او په هغې باندې کوم کنټرول راچولی کیږي بیا د ریسک اسسمنټ چې دی دا ښه باقاعده د کمپیوټر سیستم چې کوم دی یا د فریم ورک چې کوم په دې فدرل ایجنسیانو کې دي دا به ښه باقاعده په کال کې یالي د هغې به رپورټ چې دی هغه به OMB چې ورته کوم وایي آفیس آف مینجمنټ اینډ بجټ او د NIST کنه نیسټ دې ته به ښه باقاعده دا رپورټ ځي چې مطلب دی دا رپورټ یې اخیستی دی چې وایي ګوري چې مطلب په نورو کمپنیانو کې پرایویټ کمپنیانو کې ایکسټرنل اډیټر راشي هغه اډیټر چې هغه د کمپیوټر ریسک اسسمنټ وکړي هغه بیا تاسو ته وایي یاره دا شی خراب دی دا پکې دا ویکنس دي دا دي خو په ګورنمنت لیول باندې چې کوم دي هغه نیسټ والا او OMB آفیس والا چې دی موستلی د دې ایوالویشن لري د سیستم سکیورټي پلان د سکیورټي خط د هر یو سیستم سکیورټي پلان به باقاعده یي بو سره چې مطلب دا دی دا یو قسم vulnerability یا د یو شی پیدا شو یا د یو مالویر چانه په غلطۍ باندې لغه شنو هغه به څنګه سکیور کیږي د دې به باقاعده پروسس پروسیجرز به سره سرټیفیکیشن اکریډیشن مطلب دا دی چې دا یو سیستم چې دی دا سرټیفاید دی او اکریډیټډ چې دی مطلب یو قسم اکریډیشن ول ورکړی چې او دا سرټیفاید دی مطلب سیستم دی او سکیور دی خو دا اتورایز کړی چا دی او بیا د هغې کې دننه کوم چې کنټینیوسلی مانیټرینګ دی دا خو خیر دا خو لازمي ده ځکه چې دلته بل به کې هم یو نیسټ ډاکومنټ دی د غټ ډاکومنټ فریم ورک لیکلی دی هغه دی 837 انفارمیشن سکیورټي کنټینیوس مانیټرینګ دا بیا موږ وګورو دا ډېر یو لازمي دی په دې کې هم یو سټیپونه دي چې سیستم خو سکیور شو خو دا موږ څنګه مانیټر کوو مطلب دا دی چې سبا ورځ یو سافټویر کې vulnerability راشي نو هغې اپډیټس راشي خو دا کنټینیوسلی مانیټرینګ د دې لپاره ښه جدا انسیډنټ ریسپانس او انسیډنټ ټیم چې کوم دی مانیټر ټیم چې دی هغه ښه باقاعده ناست دي او دا سیستم چې کوي چې یاره د کمپیوټر چې دی یا د سیستم چې دی یا د فریم ورک چې دا مطلب دی دا ښه باقاعده مانیټر کیږي خو مین مقصد د دې دا و چې دې دا انفارمیشن چې دی دا بچ کی ته unwanted authorized criminal نه ان authorized criminal نه پوه شوې ځکه چې دا ملک داسې راښ شوی دی
په ډیرو مختلفو خلکو باندې، نو دی کوشش دا کوي چې مطلب دا انفارمیشن لیک نشي. بل هم دغه د چې دا حکومت دلته د دې سره تھرد پارټي کمپنیان دي لکه رایتان شو ریتیان دی هغه میلیټری سپورټ راوړي حکومت لا، نو هغه ته هغه تھرد پارټي پرایویټ کمپنیان دي خو هغه کانټراکټر دي ته دی گورنمنت لپاره، نو خاطر هغه هم باقاعده سکیورټي چک کیږي، هغه هم د فزما سره کمپلاینت کوي. کله دې سره کمپلاین ونه کو دی به د ریتیان چې دی سرویسز چې دی د حکومت ته نشي پرووایډ کولای. نو فزما ډیره یو پاورفul انفارمیشن سکیورټي اکټ و چې دا هغه څه په 2002 کې او په 2014 کې دا بیا مطلب دا دی چې وروسته اپډیټ شوی امندمنت ورته کړه او په دې کې نور کم سایبر کرایمز او کم سایبر پروسیجرز چې دي دا ورته نه کړي وو. او په دې به وروسته چې ان شاء الله موږ رو داسې تقریبا چې د ګورنمنت نه وځو او د ارګنایزیشن ته راځو، نو دا څه بیا پوه شي دا نښه ما دې سره راوستې ده دې خوا که خیال وکړې د نسټه پوه شوې د نسټ چې دی دا یو دا سپورټډ او د حکومت یو ایجنسي ده، خو دا لاګانې نه راغی د صرف ډاکومنټیشن راغی، او هغه ډاکومنټیشن داسې دي چې هغه مطلب دا د فریم ورک دی سکیورټي فریم ورک راغی چې یا دا پلانکې کار به داسې کوو په دې کې به دا کار پکاري او دا سټیپونه فالو کوي، نو ګایډ لاینز یې ورکوي او فریم ورکس دي او دا publicly available دی nest.gov ته چې لاړ شي د هغې نه تاسو ډاونلوډ کولی شي او بیا ارګنایزیشن چې وکړي ارګنایزیشن یې بیا راوالي هغې د هغې نه بیس لاین والي او هغه ټیلر کي او ځکه چې هر یو انفارمیشن خو ارګنایزیشن سره دغه نه تعلق نه رسي کنه مطلب دی نه کاونټیبل کمپیریبل ځکه چې اوس یو ارګنایزیشن سره چې دی نو هغه سره یو اسې عام پراډکټ یا د هغو سامان او د هغې پیسې او د هغې حساب کتاب ورسره پروت دی، خو د حکومت سره خو ډېر سنسټیو انفارمیشن دي چې د هغې نه مطلب دا دی ټول حکومت او ټول ملک ته نقصان رسي او د ارګنایزیشن دغه ډېر هڅه وکړي چې ارګنایزیشن ته نقصان ورسي. نو د هغو کوم د نسټ کم ډاکومنټیشن چې دي د فار ایگزامپل د ریسک مینجمنت فریم ورک چې د آر ایم اف کنه آر ایم اف به تاسو اورېدلی 837 ډاکومنټ دی، نو دا یو داسې ډاکومنټ دی چې دا ټول اپلای نشي کولای ارګنایزیشن ته، خو دا بیا موږ راواله او ټیلر یې کوو د ارګنایزیشن سره داسې کوو چې لکه د ارګنایزیشن سره کمپیریبل شي چې ارګنایزیشن ته پیدا والي نو دا زموږ سره و فزما. Thank you.